په پاکستان چارسده کې د جومات د کري زوی د یوې ښکلې جینۍ سره په جومات یا مدرسه کې دغه بدکاري کړې ده. که غواړئ چې د دې ټولو معلوماتو نه برخمن شئ چې هغه دغه جینۍ سره په کومه طریقه بدکاري کړې ده، ویډیو تر اخره راسره وګورئ او دغه جینۍ بیان هم در سره شریکوم چې دغه جینۍ اوس څه وایي. ټول معلومات په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. خو د ویډیو د شریکېدو نه مخکې یوه یادونه کوو، ښه کسان چې زموږ چینل کې نوي دي نو زموږ ځوان نیو چینل دی ضروري در سره سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ. دوستانو دا یوه دردونکې واقعه ده چې په چارسده کې مخې ته راغلې ده چې یو خلک د یوې جینۍ سره په مدرسه کې د غلط کار کړی دی. دغه جینۍ په خپل بیان کې ویلی دی چې زما نوم اسما دی، ما په دا مدرسه کې سبق ویلو چې دوهمه درجه کې ومه. زما امتحانونه خلاص شول. کله چې ما نمرو پسې لاړم نو زه د مدرسې دوهم چات ته وختلم. کله چې کمرې ته راښکته شوم نو د خپل کاري زوی زه په دغه کمره کې وتړلم او په بسترو باندې ور وغورځولم. نو ما سره یې غلط کار شروع کړو. هغه د 5 دقیقو نه تر 10 دقیقو پورې زما سره لګیا و. نو کله چې هغه فارغه شو نو زه یې همدلته پرېښودم. ما چیغې کړلې، زه خپلو ملګرو د دغه کمرې نه وویستلم. دغه نجلۍ وایي کله چې زه کور ته لاړم ما مور او پلار ته ټوله کیسه وکړله. نو هغې پولیسو ته شکایت وکړو چې پولیسو یې د دوی په خبرو غوږ ونه ګرولو. نو وروسته کله چې پولیسو ته حقیقت معلوم شو هغې خپل عملیات شروع کړل. دوستانو دغه جینۍ وایي چې لا تر اوسه مجرم نه دی ګرفتار شوی. هغې د حکومت نه د مجرم د نیولو غوښتنه کړې ده او ویلې دی چې موږ ته د انصاف میلاو شي. دوستانو د داسې ځناورو ته پنسې ورکول پکار دي ځکه چې داسې پاک ځایونه د داسې ځناورو نه خالي نه شوه چې پکې همدغه غلط کارونه کوي. نو دوستانو دغه ویډیو د یوې بلې ویډیو پورې در څخه زه اجازه غواړم. ښه وختونه ولرئ، ښې چارې په الله مسپارم.